چې کله مشکل رالی کله هم یو سخت راله نو یا حنان یا منان هغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي ما او تا په دنیا کې له مشکل څخه دې حنان و منان باندې خلاصو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبدالله بن مسعود فرمایي یو سړی رالی ولی یا رسول الله مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی په جهنم کې مسلمانان هم یې د الله رسول فرمایي و څه موحدین به یې کلمه گو به خو ګناهګار به ګناه به کړي هغه به د څو وخت لپاره ولاړ شي جهنم لره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام برا تیریږي پر جهنم نو په جهنم کې به د یو کنج سنارې راځي یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان اے رحمت و شفقت والا ذات یا منان اے احسان کول والا ذات. جبرئیل امین علیه السلام چې خوش په ونیسي چې ای جهنم وګوره ای غږ وګوره دا څنګه دا خو د کافرانو ځای دی. جبرئیل امین علیه السلام به راشي تر عرش لاندې به الله ته پر سجده شي الله به ورته وایي سر راپورته کوي خیر الله پر څه خبر ذات دی خبیر و علیم ذات دی علیم و خبیر ذات دی خیر وایي الله داسې پر جهنم را تېرېدم داسې یو چا مې غږ واورېدی د یا حنان و یا منان ښه نو بیا یا الله نو دا څنګه مسلمان دی دا په جهنم کې پروت دی. الله فرمایي ورسه مالک ته وایي مالک چې هغه د جهنم دا روغه ده خازنه ده پر دروازه ولاړه ده. جبرئیل امین علیه السلام به ورته دروازه به وټکوي دروازه چې وټکوي مالک ورته وایي خیر وایي داسې یو جهنمي دی دلته په جهنم کې دی یا حنان یا منان وایي دا را پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته په جهنم کې جهنمیان دی پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني خو دغه مالک ورپسې وګرځي نشي پیدا کولی. بیرته به جبرئیل امین علیه السلام ته وایي ما ته نه رامعلومیږي اور دی نه انسان معلومیږي نه ډبر رامعلومیږي نه یو اوسپنه معلومیږي ګرد سره ګډوډ دی بد حال دی د جهنم اور دی. جبرئیل امین علیه السلام به راشي بیا به د الله تر عرش لاندې پر سجده شي الله به ورته وایي چې ولې څه دی کوي سړی الله په خبر ذات دی دی به سر راپورته کړي چې یا الله نه پیدا کېږي چې وګرځېدو. الله به ورته وفرمایي ورسه مالک ته ووایه د جهنم پلانی کنده پلانی کنج پلانی کډۍ پلانی ځای پلانی هلته پروت دی. راشي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته وایي چې داسې خبره ده مالک پسې را روان شي هله راشي په جهنم کې یوه کنده ده یو کډۍ دی یو کنج دی هلته یو سړی پروت دی لاسونه هم تړلي دي دا غاړه کې هم زنجران دي په پښو کې هم زنجران دي. نو مالک چې راشي دی دا تورې وایي یا حنان یا منان. مالک چې راشي دی راکش کي چې راکش کي پر ده باندې ماران لړمان بد حالي لکه کله موږ ته یو شی راواخور شي میږان ورباندې سره ویښوروو میږان ګرده جنیله شي دلته مالک چې کله و دې سړي ته جټکه ورکي سره ویښوروي ماران لړمان ټوله جن لیرې شي او بیا چې بله جټکه ورکي دغه د لاس هتکړیانې دا په پښو کې چې کوم بیړې دي دا غاړې ته چې کوم مطلب هغه زنځیر هغه به وشلېږي عرب ولې نهر حیوان یو ځای دی په هغه کې به ولمبوي هغه د جهنم اثار به ځینې ولاړ شي د الله دربار لرې به راولي. جبرئیل امین علیه السلام بیا پر سجده شي سر به راپورته کړي بیا به الله د دې سړي څه پوښتنه وکړي وایي ما ته په ښایسته صورت نه پیدا کړی ول ما تا لره قرآن نه و درستولی ما تا لره نبي نه و درستولی بیا تا ولې غلط کار کوئ پلانی کار دی وایي الله زه ډېر ګناهګار یم یا الله ما تا ته ډېر امید درلودی چې تا به زه بخښلی یم ته به ما وبخښې زه په دار عالم ستا دربار لره. الله به ورته وفرمایي وایي پروا نه لري فرشتو تاسو ګواه واوسئ چې دا سړی زه په خپل فضل باندې جنت ته رااستوم نو بیا په خپل فضل و احسان به الله دا سړی جنت ته راواستوي. چې کله یو سړی د جهنم راخلاص پر تندي به لیکلی چې دا جهنمي راخلاص شو بیا به دا جنتیان وایي او جهنمي هغه دی و الله ته وژاړي چې یا الله دا خلق ما د جهنمي په نامه بولي پیغور راکوي. الله به ورته وفرمایي ورسه نهر حیات په هغه کې یو غوټه ولګوه چې هلته دی غوټه ولګوي په دې اوبو کې چې راپورته شي هغه تندي باندې چې جهنمي لیکلی و هغه به هم ځینې لیرې شي بیا به الله پاک جنت ورکړي په چشمې ورکړي یا حنان یا منان. علما فرمایي دا اسم اعظم دی په دې کې اسم اعظم چې دی هغه ستا. علما فرمایي اسماء الحسنا خو نه دی خو د الله په نومو کې راځي چې کله مشکل رالی کله هم یو سخت راله
نو یا حنان نو یا منان هغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي ما تا په دنیا کې له مشکله څخه دی حنان و منان باندې خلاصو خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې نبی ایمان کوي الله دې دین رس عقلی اسلام و کلمه رس عقلی الله پاک دې پر دې ویل اوریدل مشتي ته عمل کول توفیق راکړي پر دې تور مرج طالبان عزیزان ټول عالم انسانیت پر دغه تور الله پاک مرګ ورکړي چې مرو یا امري دا ویلا اله الا الله محمد رسول